السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د باره کې معلومات درکوم که زموږ خوبونه غلط تعبیر شي، لکه یو خوب موږ وګورو ښه خوب وي او هغه موږ فکرمند کړي او کوشش وکړو د هغه تعبیر وغواړو او یو چاته مو ویلې، د مسجد امام ته مو ویلې، یو عالم ته مو ویلې، یا یو تجربه کار انسان څه فکر کوو زموږ دوست وي او تجربه لري هغه ته موږ ووایو او هغه خپل کوشش وکړي خو دا تعبیر غلط شي دی، نو څه کیږي؟ آیا دغه تعبیر واقع کیږي؟ نو په دې رابطه باندې د علماو لږ اختلاف ده. بعض علما وایي هماغه اولنی کس د خوب تعبیر کوي هماغه واقع کیږي. یو حدیث هم مخکې کوي، حدیث شریف ده رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ضعیف حدیث ده، لکه امام البانی رحمه الله هغه د حدیث په سلسله حدیث ضعیفه کې درج کړی ده چې دا حدیث ده چې الرؤیا لاول عابر، دا ویل کیږي چې دا حدیث شریف ده خو ضعیف ده، روایت ضعیف ده، ځکه نور روایتو سره دا ټکر راځي، ځکه تعبیر د خوب څه ده هغه صحیح تعبیر واقع کیږي، غلط تعبیر نه واقع کیږي. یعنی اول دې که دا صحیح وي د حدیث، نو مطلب دا ده چې هغه خوب چې هغه یو صحیح کس ته ویل شي او هغه تعبیر یې وکړه نو هماغه واقع کیږي، یعنی صحیح تعبیر یې وکړه، حقیقت ته نږدې و او تعبیر یې صحیح و، نو هغه واقع کیږي. بیا لکه د یوسف علیه السلام دوه ملګري په زندان کې و، یو د پاچا ډوډۍ پخونکی او بل شربت جوړونکی، نو دواړو راغلل یوسف علیه السلام ته ویل چې موږ خوبونه کتلي، کله خوبونه ورته تعبیر کړي، یو ته په ګټه تمام سو بل ته په تاوان، نو هغه چاته چې په تاوان تمام سوی هغه ویل چې ما خو دروغ ویلي، ما خوب نه ده کتلی. یوسف علیه السلام ویل چې اوس هماغه څه تا ویلې او ما تعبیر کړه دا همداسې وشو، همدغه د الله خوښه وه، بس دا وشو، تقدیر همدغه ده، ته به اعدام کیږي. دې نه دا معلومیږي چې دا اول کس دا اوس وروسته څومره وویلې ما دروغ ویلي، دا خوب پنځه ده کتلي. یوسف علیه السلام ویل چې اوس دا فایده نه کوي، همدغه د تقدیر ده، بس همدغه شی کیږي تا سره وشو. بیا نو ځینې علما وایي چې د اول تعبیر څه صحیح وي هغه واقع کیږي، بیا ته نشي کولی چې هغه بیرته وګرځوي بل چاته یې ووایي چې هغه بل رقم که تا ته تعبیر کړي، نو دا نشي کیدی. او څه کله بیا غلط تعبیر شي بیا علما وایي چې دا نه واقع کیږي، ځکه د خوب اصلي تعبیر هغه نه ده وتلی، چې نه ده وتلی نو خوب نه واقع کیږي. او داسې نبي علیه السلام منع کړی مونږ یې چې تاسو خوب هر چاته مه وایئ، خپل دوست ته ووایئ، یو عالم ته، یو پوه انسان ته ووایئ. د دې اوس وجه چی ده؟ د دې وجه دا نه ده چې ته یو څوک چې نه پوهېږي هغه ته خوب وایې او هغه غلط تعبیر کړي هغسې واقع کېږي، نه، د دې مطلب دا ده چې هغه به تا ته تشویش واچوي، لکه هغه په تعبیر باندې به پوه نه شي او تا ته به داسې خبره وکړي خفه شي پرې، هغه د خوب هغه اصلي هغه خیر څه ده هغه تا ته ونه رسېږي زر، کیدای شي پوره ونه رسېږي یا زر ونه رسېږي، نو تر څو هغه خوب دی ښه تعبیر کېږي بیا به ته لږ ځورېږي. نو دغه د وجې نه نو علما وایي چې دغه حدیث شریف څه الرؤیا لاول عابر، دا خوب تعبیر څه ده دا د اول معابر ده، یعنی چې اول تعبیر وکړه هر چا اول تعبیر وکړه غلط وکړه صحیح دا واقع کېږي. علما وایي چې دا مطلب د دې حدیث شریف دا مطلب دا نه ده، بلکې غلط تعبیر څه ده دا نه واقع کېږي او خوب هماسې معلق پاتې وي تر څو څه ده ښه تعبیر شي، نو خیر د پکې تعبیر شي بیا ښه خبره ده. او که داسې وشي چې یو خوب وویل شي او هغه څه ځایونه یې غلط تعبیر شي څه ځایونه یې صحیح تعبیر شي، په دې کې هم دومره څه خبره نشته. لکه د نبي السلام په وخت کې یو کس راغی خوب یې بیان کړ، ابوبکر عمر دا ټول ناست ول، ابوبکر رضی ویلي چې یا رسول الله ما ته اجازه راکړه زه د خوب تعبیر زه وکړم. نبي السلام یې تعبیر کړه، ابوبکر شروع وکړه دا رمزونه یو یو دانه تعبیر کړه چې دا داسې معنی دا داسې معنی، دا تعبیر استخلاص شو. نبي السلام نه پوښتنه وکړه څنګه اوس ما تعبیر؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې اصبت بعضا واخطأت بعضا، بعضې شیانو کې تا صحیح خبره وکړه صحیح تعبیر وشو، بعضې درنه خطا شو، په دې کې څه مشکل واقع نه شو چې نبي وسلم وایي چې غلط تعبیر که مه وایئ چې دې باندې هماغسې کېږي، نه، تعلیم لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اجازه یې وکړه ابوبکر ته. او همدین علما دا اوس بیا دا استنباط کوي د همدې حدیث نه دا خوب تعبیر څه ده دا ښودل کېږي، تجربه پورې هم ده، ملک هم ده، یو الله داد خداداد استعداد هم ده او تجربه هم ده او علم هم ده. او اوس په عربي ملکونو کې هلته د پوهنتونونو کې دې باره کې خلک دکتورا خپل اخلي، په دې باره کې مقالې لیکي، په دې باره کې بحثونه لیکي د خوب تعبیر په رابطه باندې ډېر کتابونه زیات کتابونه لیکل شوي دي. نو دا اوس د یو علم په سترګه دې ته کتل کېږي، اگر چې مخکې زمانه کې څه و هغه دې ته د علم په سترګه نه کتل کېده، بلکې دا یو خداداد او یو موهبه یو ملکه غوندې ورته کتل کېده. او دا د نبي وسلم د حدیثو نه د معلومیږي دا یو علم ده. نو اوس زموږ خبره په دې کې وه چې دا خوب زموږ غلط تعبیر شي نو څه به وشي؟ غلط تعبیر شو خوب نو نقصان یې دغه ده چې موږ وارخطا کېږو،
مونږ نه خیرونه ضایع کیږي، مونږ په تشویش کې واقع کیږو. هغه د کم ښه خوب څه ده، هغه د آینده په رابطه ده او هغه مونږ وکتل، هغه مونږ ته باید امید راکړي. برعکس مونږ کیدای شي مایوس کړي، برعکس کیدای شي امتحانونه په مونږ باندې ډېر سخت تمام شي، برعکس کیدای شي مونږ ډېر وځورېږو، خو بیا هم هغه خپل هغه ته رسېږو. یعنې ښه خوب څه ده، هغه هېڅکله نه ضایع کېږي. که تا ښه خوب وکړو که بیخي تعبیر هم نه شي، هغه نه ضایع کېږي. فرق همدغه ده چې تصور وکړه نو چې یوسف علیه السلام ته که دا خوب یې غلط تعبیر شوی وی، نو هغه بیچاره باندې دا دومره امتحانونه به راته او ډېر سخت به و. یا که تعبیر شوی نه وی، دا امتحانونه به پرې راته او هغه به حوصله به یې کم و، نو ځورېده. همدې اصلا تقدیر د الله تعالی خو همدغسې اوس دا یې همداسې ورسېږي د پیغمبریت د پاچاهي ته د مصر، نو دې ته خو به دی روان و، خو فرق یې همدغه و. خوب یې تعبیر شو، دا مسایل ټول ورته اسانه شو. او که خوب یې تعبیر شوی نه وی، نو دې مسایلو به نه پوهېده، دا مسایل به ډېر سخت ورته د امتحانونه. او که غلط تعبیر شوی وی، نو کېدای شي مایوسه شوی وی، کېدای شي ځان یې ضایع کړی وی، کېدای شي ډېر مشکلات ورته پیدا شوي وی. نو خوب څه کله غلط تعبیر شي، د دې څه نقصانات شته او انسان ته خفګان پیدا کیږي، مایوسي پیدا کیږي، رنج و تکلیف وباسي ډېر، تر څو چې دی بیا تجربه حاصلوي، پوهېږي او خپل هغه کوم تقدیر ته هغه ته بیا د قناعت راځي او دغه مشکلاتو نه دی وځي. نو لږ تکلیف درته وي. اکثر خلک چې دوی هغوی خپل خوبونه څه وګوري، نو بیا په کتابونو کې لټوي، انټرنټ کې ورکوي، د چت جي پي ټي ته ورکوي او هلته بیا منفي خبرې هم راځي، مثبت هم راځي او احتمالات راځي. ته اوس نه پوهېږې، څه اوس کم مطلب ته واخلې. نو که ته یو داسې انسان وې چې هغه مثبت ته فکر کوې، نو ته یو مثبت نتیجه نه، خوشباور انسان یې، مثبت نتیجه اخلي، نو بیا کېدای شي خوشباوري کې واقع شي، بیا به زحمت تلاش به نه کوې. او که منفیګرا انسان نو بیا کېدای شي یو منفي نتیجه ترې واخلي، بیا به مایوسه کېږي، بیا به درته تکلیفونه پیدا کېږي. نو هغه په دې چت جي پي ټي کې یا په کتابونو کې خپل د خوبونو تعبیر مه لټوئ، بلکې یو کس ته یې ووایئ چې هغه ستاسو خپل کورنۍ کې هم وي. ډېر خلک د هغوی خپله د خوبونو زیات خوبونو لیدلو په وجه باندې هغوی ته تجربه حاصل شوي، هغوی کولی شي خپل خوبونه هم تعبیر کړي د بل چا. یو پوه انسان ته ووایي. که چینل کې نوي یاست، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او شیر یې کړئ ملګرو سره. او ستاسو د یو شیر په وجه باندې او د یو لایک په وجه باندې که یو بل ورور ته ګټه رسېږي او هغه خوب یې تعبیرېږي، تشویش یې رفع کېږي، نو انشاءالله دې کې تاسو ته اجر ده. او که تاسو غواړئ چې یو موضوع باندې زه ویډیو جوړ کړم، نو ماته ولیکئ، کمنټ کې ولیکئ چې دغه په رابطه باندې خپل سوال ولیکئ، خپل معلومات که غواړئ، نو زه انشاءالله دغه په رابطه باندې تاسو ته زه ویډیو جوړوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.